اوسنۍ جګړه هم دا داسې ده لکه طالبان چې په خپله غواړي چې له دوی سره د خلک وجنګېږي، ځکه چې دوی نه په ټاکنو باور لري، نه د ولس په ارادې باور لري، نه د سیاسیونو په اجماع باور لري، نه د ملت په اجماع باور لري، نه هغه کومې مسلمه حقوق او حقوقونه چې دي هغوی ته رسیدګي نه کوي. نو یوازینی اپشن د انسانانو سره یا د افغانانو سره پاتې کېږي چې هغه جنګ او د جنګ لارې خپل حق او حقوق ترلاسه کول دي. نو دغه جبهې هم چې رامنځته شوي دي، خاص په دې خاطر رامنځته شوي دوی شعارونه هم دا دي چې موږ د ازادۍ جبهې یو. نو داسې بیا ازادي دوی څه شي ته وایي هغه باندې به وروسته خبرې وکړو چې آیا افغانستان اوس ازاد ده که نه. خو بل دا چې دا جبهې رامنځته کېدل او د دوی تر شا د استخباراتو کړۍ، بالکل ځینې وخت جګړې ته په یوازې ځان نشي کوی، حتما به ته د بهرنیو هیوادونو ملاتړ د ځان سره لري. په اوسنیو وختونو کې چې موږ سیمه څارو، پاکستان په دې کې ډېر انوالو ده. پاکستان غواړي چې طالبانو رژیم چینج کړي، د منځه یوسي. داسې دوی کوم مقاصد دي هغه هم یو بیل بحث ده. خو په اوس وخت کې د پاکستان ټوله میډیا په دې مصروف ده چې د طالبانو ریښې راوباسي، د طالبانو کړنې رابرسېره کړي، د طالبانو ضعیفونه رابرسېره کړي، تر څو پورې د دوی لپاره خطر لا زیات سي. د خلکو په ذهنیت هغوی دوامدار کار کوي، د هغوی ټوله میډیا کار کوي، که هغه پرایویټ میډیا ده، که هغه پبلیک میډیا ده، که هغه ملي رسنۍ دي. ټوله میډیا په دې مصروفه ده چې څنګه د خلکو او طالبانو ترمنځ فاصله ایجاد کړي. نو دا خپله اوس وخت د طالبانو د منځه وړل سیري د پاکستان هم اړتیا ده، هغوی هم د منځه وړي. او د پاکستان اړتیا ځکه ده یا پاکستان ځکه ستونزه جوړوي چې د تر شا یې ټرمپ ولاړ ده. ټرمپ په تکراري شکل په خپلو خبرو کې وایي چې زه د طالبانو کنټرول او څارنه د پاکستان په واسطه کوم. دا یې برعلا وایي او دا بریدونه هم چې کېږي د دې تر شا د پاکستان د فوز نه ډېر زیات د امریکا لاس ته، د هغوی په غوښتنه، د هغوی په فرمایش په افغانستان باندې بریدونه کوي. خو وسیله پاکستان ده او پاکستان هر وخت د افغانستان خاوره د امریکا د ګټو لپاره استعمال کړي، د برطانیې د ګټو لپاره استعمال کړي. او اوس هم چې کومو جبهو سره دوی مرسته کوي د الله د رضا لپاره نه کوي، نه د موږ د حقوقو لپاره کوي چې سبا موږ یو ملي حکومت ولرو، بلکې خاص د دې لپاره کوي چې هلته یو هرج مرج دوامدار رامنځته سي، چې د سیاسي بېثباتي سره دا دوامداره سي، چې په افغانستان کې د سیاسي نظامونه په دوامدار شکل د منځه لاړ سي او نړۍ په دوی باندې باور ونه کړي. څوک انویسټمنټ ته رانسي، څوک سیاحت ته رانسي، څوک دلته تحصیل ته رانسي، چکر ته رانسي، فابریکې جوړولو ته رانسي. نو دغه سیاسي بېثباتي سره بیا خپلې ګڼې بدګڼې لري، تاوانونه لري. نو ولې د بدخشان نه پیل شوه؟ بدخشان نه ځکه پیل شوه چې په بدخشان کې قانونه دي، په ځانګړي ډول د سرو زرو قانونه دي. طالبان د چاپیریالي امنیت یوه برخه ده. طالبانو پر ځای دی چې د بدخشان خلک یې په کار او په دندو ګومارلي وو، هغلته چې کوم د ټرک ډریورانو هغه یې هلته په قانونو کې مصروف ساتلي وی، یا یې د هغه سرو زرو ګټه د بدخشان خلکو ته رسېدلی وی. اوس هم د بدخشان زیات خلک چې دي هغوی د درد د وجې پر ځای دی چې ګولۍ وخوري، هغوی اپین خوري چې تر څو دوی د وجود درد کم سي. نو هلته روغتون نسته، ښوونځی نسته، مدرسه نسته، هلته پوهنتون په ډېرو ځایونو کې خلک ډېر دي، هلته حتی یو انسټیټیوټ نسته ده، هلته پارک نسته ده، هلته داسې ژوند نه ده لکه رقم ژوند چې په کابل ښار کې ده یا څنګه چې د بدخشان فیض آباد کې ده. نو که تاسو د پامیر خلک وګورئ هغوی په ډېر زیات بد وضعیت کې دي، همداسې د نورو ولسوالیو خلک چې وګورئ هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي. نو کله چې دا بېعدالتي موجوده وي یا ناانصافي موجوده وي، نو په دغه وخت کې ځایي خلک هم خپله خفه کېږي چې د ما په خاوره کې کان موجود ده او زه بېکاره یم، یا د ما په خاوره کې کان موجود ده او د ما ټرک ډریور هم موجود ده، یا ما ټرک ډریور بېکاره ده، یا ما موټر په کور کې ولاړ ده، خو تا د روزګان نه، قندهار نه او هلمند نه د خلک راوستي دلته په کار او په دندو ګومارلي دي. نو دغه بېعدالتي موجوده ده په هغه ټولنه کې، ځکه نارضایتي هم رامنځته شوه. او که چېرته د جبهې مقاومت یا برحاله جبهه په کاني زیرمو باندې واک ترلاسه کړي، دا به امقه حالت ته بیرته لاړ سي، لکه څنګه چې احمدشاه مسعود د پنجشیر کاني زیرمې خرڅولې او خپله جګړه پرې تمویلوله او خپل افواج او فوجونه پرې تجهیزول. دا امقه پالیسي ده د مقاومت د جبهې، چې موږ به کاني زیرمې ونیسو، دغه کاني زیرمې به موږ د خپل ځان په ګټه استعمالو او بیا به موږ خپله جګړه پرې پمپ کوو. تاخار نن واخله تر بدخشانه پورې چې چېرته هم هرج مرج ده، دغه کاني زیرمې سیري دوی سبا د خپلو وسلو اخیستلو، ډوډۍ اخیستلو، یا د خپل د فوج چې هغه کوم وسلوال لري دوی د هغو د تقویې لپاره د هغوی معاشات په همدې طریقې سره پوره کوي. نو چې کاني زیرمې ونیولې، معنا داسې د پیسو هغه ذخیره یې ونیوله. نو دوی د تیر په څیر لکه احمدشاه مسعود د ګڼو هیوادونو سره قرارداد درلوده چې د پنجشیر به کاني زیرمې خرڅولې او د طالبانو پر ضد به جګړه کوله. دوی د بار بار په خپلو خبرو کې د ملي بیرغ نه یا د هغه ملي قیام او د خلکو د ملي اجماع نه ډېر زیات تاکید د احمدشاه مسعود په لاره کوي. نو د احمدشاه مسعود لاره خو همدا وه چې د پنجشیر کاني زیرمې به خرڅولې او خپله جګړې ته به پرې دوام ورکوو. دوی همغه کار کوي. بل دا چې د شمال ډېر خلک چې دي هغه د طالبانو څخه په اوله دوره کې هم ناراضه وو، په جمهوریت کې هم ناراضه وو او اوس هم ترې ناراضه دي.
نو دا ناراضه د سیاسيون سړي د دې ناراضۍ نه هغوی استفاده کوي، وسله په لاس کې ورکوي، طالبانو پر ضد جنګي. او دا بیا زه خبره بیا تکراري کوم، طالبانو پر ضد هر جبهه جګړه کوي، دا دوی په شوق نه کوي، دا دوی د مجبورۍ نه کوي. ځکه چې طالبان که چیرته خبرو ته غوږ ونیسي، دا خو نن په بدخشان کې جګړه ده، تېره ورځ تاسو شاهد یې چې په لغمان کې هم جګړه رامنځته شوې وه، او دا اوس چې دا تقریبا 4 ورځې کېږي چې په بدخشان کې تکراري جګړه ده. دوی تر پرونه پورې دا چغې وهلې چې موږ ته یو ګز ځمکه وښیئ چې هلته د موږ د نظام مخالف پکې موجود وي. 13 ورځې ته یې ولسوالۍ مکمل ونیوله. دا د دې ښکاره ثبوت ده چې د دوی مخالفین هم موجود دي، په ولکه کې جغرافیه هم موجوده ده. او که چیرته دوی په خپلو پالیسیو کې نرمي رانولي، ملت ته رجوع ونه کړي، سیاسیون په ځان راټول نه کړي، دا جګړه نن بدخشان کې شروع شوې، دا به سبا په قندهار کې هم شروع کېږي، دا به په پنجشیر کې هم شروع کېږي، دا به لغمان کې هم شروع کېږي، دا به افغانستان په ټولو ولایتونو کې شروع کېږي. او دلیل یې دا ده چې د افغانستان ټول خلک له طالبانو ناراضه دي، خوشحاله نه دي ورسره. ډیره مننه. کور دی ودان خوشاله اوسئ. جمیل باسط صاحب تاسو ووایئ په دې باندې وغږیږئ چې د کومې جبهې چې جوړې سوي دي دوی په ښکاره دا وایي چې دوی جمهوریت غواړي او دوی په خپلو کې په اتفاق نه دي، حتی په خپلو جبهو په منځ کې هم ځینې اختلافات شته. ولې د یو نوم لاندې دغه ټولې جبهې منسجم کېدلې نه؟ ولې دغسې بېلې بېلې جبهې جوړې سوي دي؟ ډیره مننه خوشحال صاحب. زما سلامونه احترامات ټولو ملګرو ته، لاندې چې څوک دي او دلته تاسې ټول ته. دا پښتنه خو به زواک صاحب ته فارورډ کما. زه د جګړې په هکله یوه وړه خبره لرم. یو دوه ډرونه ویشتل شوي دي په دې جګړه کې. هغې ما هغه عکسونه مو کتل، هغه ټکنالوژي مې دغه کړله، ډیکوډ کړه فیصله. او بیا یوه پښتنه لرم، هغه به هم زه کېدم. بیا جبار خیل صاحب، زواک صاحب، تاسې پې یوه خبره وکړئ. 13 ورځ اعلان وشو چې د طالبانو مخالفینو 2 ډرونه ویشتي په دې جګړه کې. هغه ډرون چې ما راواغستل هغه فکسډ وینګز ډرون دي، ګیسولین انجن والا، هغه کوچنی چې موږ تاسې هغه جاپاني موټرسایکلو کې چې لګو په اصطلاح، هغه دي هغه ریډیو فریکونسي کنټرولیبل ډرونز دي. یعنی یو 15-20 کیلومتر پورې ساحه کنټرولوي. کېدلی شي هغې کې څوک کیمرا هم نصب کړي. کېدلی شي د زراعت لپاره چې عموما په چاینا کې د عادي مارکیټ کې اویلیبل ډرونز دي، دا چې ته تخم شیندې، که مایع شیندې، دوا شیندې، د زراعت د پراخو پټو لپاره هغه استفاده کېږي. 10 کیلو 20 کیلو پورې وزن هم وړلی شي، خو ریډیو فریکونسي په خپل ریموټ چلیږي او معلوم اندازې پورې چلیږي. دا ډرونونه هایډ نشي اخیستلی، تر وریځو نشي جګېدلی چې د کلشینکوف یا د بل شي مرمۍ دې ورته ورسېږي، یا راکټ یا پیکا. نو دې وجې نه یې د ویشتل ډېر اسانه دي یو چا لپاره. او دا ډرون داسې هم نه ده چې په ایکس وای پوینټ کې ودرېږي او مخامخ د خپل هدف ولي. نه، دا به د هدف د پاسه ځي، بیا به هلته خپل دغه فعالیت به کوي، انفلاسي مواد به غورځوي. دا ریبیلډ شوي دي یا ری انجینرینګ شوی د زراعت ډرونونو د جنګ لپاره. او دا ډېره ابتدایي ټکنالوژي ده، دا ډېر په اسانه سره له منځه ځي. او هماغه وهل ویشتي هم دي. که تاسې لیدلي هغه ګیسولین انجنز دې لپاره چې هغې کې تاسې یو اندازه یو موډیول یې د پټرول یا ډیزل یا دې لپاره چې پاور ورکړي، بل موډیول د فریکونسي د کنټرول لپاره، او بل موډیول کې دغه انفلاقي مواد چې عاجي ته ورسوي. نو دا یو ناکامه تجربه ده. دوباره وایم، که افغانستان فوزي صنعت قوي کول غواړي، نر او ښځه به تعلیم کوي، عصري تعلیم ته به ډېره توجه کېږي، او له تعلیم نه مخکې به د ملت خبرې ته توجه کېږي. دا کم نظامونه چې تاسې په نړۍ کې ګوري، بغیر له شمالي کوریا نه چې هغه ټکنالوژي کاپي کړی شوی او هغه پلار هغه وخت کې یو جمهوري نظام، هغه دیکتاتور راغی، نو ټکنالوژي تیار موجوده وه. هغې نه علاوه دا ټول هیوادونه چې تاسې ګوري چې فوزي صنعت یې پرمختللی دی، هلته جمهوري نظامونه دي، هلته ښځه او نر تعلیم کوي، هلته د خلکو غږ ته خبره غوږ ایښودل کېږي. نه رب خپل صنعت شته دی چې خلک یې موږ ته مثال کې راوړي چې اسلامي نظامونه دي او که ښه نظام دی او بادشاه دی او هر څوک دی. نه په هغه هیوادونو کې چې هغه جمهوري نظامونه نه دي، خو ډیر زیات پرمختګ کړی، هغه صنعت پکې نشته. تاسې ګورئ امریکا، یوکې، نور نړۍ. نو دې لپاره چې موږ پرمختللي وسایل ولرو د هیواد په توګه، موږ یو پرمختللي نظام ته ضرورت لرو. پرمختللی نظام جمهوریت دی، اوسنی نه دی متاسفانه. دویمه مسله ما یو پښتنه وه، زواک صاحب دې پسې تاسې نوبت دا پښتنه هم درسره والي.
یو خوا نه ویل کېږي چې دا ډېره وړه حمله وه له پاکستان نه د افغانستان جغرافیې ته څو خلک ننوتل 15 کسه ومډبول بیرته ولاړل. بل خوا نه د وزیر دفاع په حد کې یا د لوی درسیز په حد کې چې کم کس دی د ساحې ته ځي. ځواک صاحب که دا تا ملا نه دی دا هم خارخ وکړي او کوچنی غوندې خارخ یې لاس به ور وړی او که ډېر زیات خارخ یې نو کلک مضبوط شی به راغلی وګورئ. یعنې د دې خبرې مقصد دا دی که مقاومت ډېر قوي وي نو ته به هغه قوي پایال ته ولېږې یا خو دا پټېږي او یا په زور دې ته پمپ ورکول کېږي چې دا خبره مشهوره شي او دې تر څنګ څه پلان دی. زه په دې باندې نه پوهېږم، زه واقعا غواړم ملګري په دې باندې وغږېږي. یا قضیه وړه نه ده دا ځکه چې مشران یې ورته ځي، یا قضیه بیخي وړه ده کم پلان دی چې یو کوچنی شی غټ ښودل کېږي. څه شی کېدلی شي دا لږ ملت ته واضحه شي ځکه ملت یو وارې بیا په وینو به سور کېږي او دا یو بده پدیده ده متاسفانه چې جبارخیل صاحب بیان که وسني خلک چې کومه پالیسۍ مخته وړي په هیواد کې دا یې دې هر نه چې دا وجه کېږي چې په دې هیواد کې به یو پاڅون جګېږي، که نن نه سبا نه بله ورځ بیا به لکه د روس غوندې چوړکۍ نه به شروع کېږي او تر راکټه به رسېږي. نو دغه شی باندې که لږه خبره وشي چې څه شی جړګړه وړه ده او که پلان دی او که نه واقعا مسله غټه ده. مهرباني. مننه. زه دلته یوه خبره غواړم ملګرو ته وکم چې دلته ډیری دوستان دا وایي که نه په کمنټونو کې بیا په لایوونو کې چې موږ افغانستان ته یو ځل بیا جمهوریت راوړو. یو خو دغه ډول خبرې مه کوئ چې جمهوریت دپاره دا په خپل ذات کې یو توهین ده. ته څنګه یو ولس ته جمهوریت وړې؟ جمهوریت خو د ولس خپله اراده ده، ولس به خپله تصمیم نیسي، دوی به خپله ځان ته جمهوریت جوړی. یوه خبره. دویمه خبره دا چې د خیزشونو د دغه ولسي حرکتونو په وړاندې ګورې هیڅ دولت هیڅ حکومت په ژوند کې هم نه غواړي چې یوه وړه موضوع غټه وښیي، په ځانګړي ډول د دوی په مقابل کې چې هیڅ استخبارات هیڅ دولت د دې شي اجازه نه ورکوي او هغه د دې غټ ښودل د دې په خپل ذات کې د خپل د ځان ته ضعیف ده. دوی نه غواړي دا کار وکړي. خو که کیسه تر دغه حده رسېدلي چې تر وزیر دفاع او تر نورو پورې د دوی مشران د دوی حاکمان ورځي او په دې موضوع کې ځان دخیل بولي، یعنې یو څه سته. اوس د دغې موضوع یو یې داخلي اړخ دی، یو یې بیروني. په داخل کې دننه افغانستان کې خیزشونه به کېږي، په لغمان کې به هم کېږي، په کندهار کې به هم کېږي، په پکتیا کې به هم کېږي، هر چېرته به کېږي. او دا ولې کېږي په دې باندې مخکې جبارخیل صاحب ډېر ښه وغږېده. زه نه غواړم هغه خبرې بیا دوباره تکرار کړم. حقوق دي، مسایل دي، خلک په تنګېږي. په دري کې متل دی وایي بتنګ آمد بجنګ آمد. اخر دغسې یوه کیسه یو ورځې کېږي او دا چې کله کېږي د دې نه موږ نه یو خبر، خدای خبر دی، یو ورځې به دغسې کیسه کېږي. خو د دغو داخلي خیزشونو زه مخالفت نسم کولی او زه نه غواړم چې څوک هم مخالفت وکړي. دا د دې زه شخصا چې په غرب کې ناست یم، زما ژوند زما زندګي جوړه ده، هغه خلک چې په هغه وطن کې اوسېږي هغوی دا هر څه تېروي، دا بدبختۍ، خوشبختۍ، ښه وخت، خراب وخت، دا ټول د هغه ولسونه چې هلته پراته دي هغوی تېروي. نو پرېږدئ چې دوی په خپل ذات کې سره کښېني، راپاڅېږي او دا شی درک کړي. له 100 کال نه راپدې خوا موږ همدغه یوه کیسه کړې ده، له بیرون نه مو په افغانستان کې سیسټمونه راوړي دي کوم چې نتیجه دغسې منفي وه. پرېږدئ چې د افغانستان ولسونه نور هم په عذاب سي. زه خو دا وایم چې مکتبونه پوهنتونونه بند دي چې اوس داسې یو کار وکړي چې په بازارونو کې د امر بالمعروف لخوا نه دغه تورې ټاپې نه د رابر ټیپونه دا پیدا کړي، دا د خلکو په خوله ووهي. دغسې ورسره وکړي چې دوی درک کړي چې د انسان ازادي، د بیان د ازادۍ نه رانیولی تر نورو پورې چې دا څه معنا لري. په جمهوریت کې تاسو موږ انسانانو، موږ افغانانو هغه کم ډول ژوند درلوده، ستونزې وې، مشکلات و، خو دغه حده پورې نه و. دا ډېر ټیټ لیول مسایل دي چې اوس په موږ باندې امپوز کېږي، په دې ولس باندې فشار راوړل کېږي. زه خو هم چې نور هم پرېښودل سي چې خپله داسې یو بړاس وکړي. بل اړخ د دې موضوع چې دا بیروني استخبارات دي، جبهې مقاومت یا مثلا نورې جبهې چې دي چې دا اوس په افغانستان کې غواړي دوی جګړه وکړي. زه دا زما نظر دی او شاید د نظر سره به ډېر خلک مخالفت وښیي. که د جبهې مقاومت تاریخ ګورو او تاریخچه یې ګورو، د دوی بیکګراوند ګورو، د دغه حزب یا د دغه حرکت چې څوک یې بنسټګر و، هغه تیږه چې چا ایښې وه،
هغه د وطن د څومره ژمن پاتې سوی، ملي ګټو ته څومره ژمن پاتې سوی، په همدغه ډول د دغه حرکت له دننه افغانستان نه شروع کړی او کله بل ځینه. دا ډیره مهمه خبره ده. هیڅ وخت جمیل باسط د خپل د پلار او خپل د والد صاحب خلاف خبره نشي کولای. هیڅ وخت خوشحال صاحب د خپل د والد صاحب د فکر او د ذهنیت خلاف نشي تللی، خصوصا په سیاسي دغه لارو کې نظریو کې. ډیره وخت په افغانستان کې خو بیخي زیات که د حکمتیار زوی د خپل د پلار مرید ده، که ملا صاحب یعقوب د خپل د پلار مرید ده، که احمد مسعود د هغه د پلار مرید ده، دا ټول د خپل د پلارانو مریدان دي او همداسې دوستم یا نورې. نو دوی دغه ډول طبقه چې غواړي په افغانستان کې د مقاومت خبره کوي، د جنگ خبره کوي، تاسو باور په خدای وکړئ که چیرته یو څوک دوی ته کینی حساب کتاب سره ورته کینی، حساب ورته ورکي چې طالب په دغه قیمت له افغانستان وځي، هغه قیمت څه شی ده چې په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان وژل کیږي، د افغانستان په داخل کې چې څومره دا جوړ شوي دولتي او عامه تاسیسات دي دا ټول له منځه ځي. هغه وخت طالب له دې خاورې وځي او ته به په دې خاورې کې حاکمي او دغه افر فکر وکړه ورته پاکستان ورکړه. زه تا ته قسم خورم چې دا خلک د دغه 15 میلیونه افغانانو وینې ته تیار دي چې توی کې دوی د قدرت ته ورسېږي. دوی سره دا غم نشته چې په دې وطن کې د ریښتونې ازادۍ او د جمهوریت خبره وکړي. دې خلکو شاته نه زه مخکې تللی نه اوس ورپسې ځم، خو دننه په افغانستان کې چې کوم دا واړه خیزشونه کېږي، دا حرکتونه کېږي، یو بل ځای بل ټکه ټوکه کېږي، دا د افغانستان د خپل د ولسونو حق ده او باید وکړي. او که دې خلکو سره څوک اړیکې جوړي، د دوی ملاتړ کوي، بالکل یې حق جوړیږي. خو دغه نوره طبقه خلکو زه شخصا ملاتړ نه کوم. مننه. ډیره مننه. زه یو اشاره بل جشته کومه. یو خو د ولسونو حرکتونه دي چې ولسونه پاسېږي د خپل حق او حقونو لپاره درېږي. موږ هم تر شا ولاړو. زه باور لرم چې هر افغان چې په نوم افغان د خپل ولس تر شا درېږي، چې کله حکومتونه ورسره ظلم کوي، زیاتی کوي، حق نه ورکوي، بندیان کړي، اسیران کړي، نو ټول تر شا درېږي. یو داسې چې لکه د ځینو جبهو، زه لږ وړاندې ځم. 2021 کال د جولای میاشت وه، د صلاح الدین رباني، احمد مسعود، محقق کریم خلیلی، عطا محمد نور، دا ټول چې تر قانوني پورې دوی تاشکند ته لاړل. د هغه وخت د پاکستان د ایسای مشر چې فیض حمید له سره یې وکتل. اول ته دوی ورته لکه پروتوکول یې ورکړ، خلکو ته ورته ویل چې تاسې به خپلو قومي قمندانانو ته دا خبره وکړئ چې جګړه ونه کړي، وسلې کړي، راتلونکي چې اشرف غني حکومت پرېږدي، حکومت به ستاسو لاسه وغورځي، تاسو به تر رهبرۍ تر کچې پورې به ورسېږئ. دا خلکو ورسره دلته خبره ډن کړله. یو ثبوت یې دا او یو مستند هم دا ده چې د سقوط نه یو ورځ مخکې دا خلک اسلام آباد ته رسېدلي او موږ او تاسو د دې شاهدان یو. صحیح ده. اوسنۍ جګړه که دغه جبهې جوړیږي او مشران دغه خلک چې د پنجاب د لومړۍ درجه لاسپوڅي که نه، که په نوم افغان فکر کوم چې څوک هم تر شا نه درېږي. خو که دغسې حرکتونه لکه نن چې تخار کې اوس ولس راپاڅېدلی وه، لکه بله ورځ تخار کې او بدخشان کې اوس ولس راپاڅېدلی و، هر څوک یې تر شا درېږي. د دغسې جګړو پایله چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان زیربناو لپاره، د افغانستان د قانون لپاره، د افغانستان ولس لپاره، حتی د افغانستان د جغرافیې لپاره چې مهمه نقطه په بدخشان کې ده، دا ټول له خطر سره مخ کوي. او کله چې موږ دغه ټول هر څه د لاسه ورکړل، بیا به نو کلونه په افغانستان کې جګړه وسي او افغانستان به ټوټه سي. دغه ګلزار افغانستان سي موږ طالبانو ته ورکه یا طالبان ورته راغلل، دا به هر څه تللي. د دغسې جبهو اول زه د یو افغان په توګه، شاید زما ملګري ما سره هم نظري نه اوسېږي، زه د هغو جبهو نه ملاتړی یم، نه یې تر شا درېږم، نه وایم چې یاره آفرین ستاسو جګړو ته چې د دوی اصل کې د پنجاب نه ریښه اخلي، یا یې مشران د پنجاب لومړۍ درجه لاسپوڅي دي. پاسو د قومي مسایلو چې قومونه راپورته کېږي، دا زموږ حق دی، دا که طالب دی، دا که جمهوریت راځي، که دا بل څوک راځي، زموږ حقونه دي او باید رایږي. طالبان چې اوس کومه اراده لري یا کومه اراده تمثیلي د ولس مقابل کې، دا مطلقه غلطه ده. غلطه ده چې والله چې په همدې کابل کې له خلکو پوښتنه وکړي، خلک دومره ناراض دي چې حد و اندازه نشته. لامل چې ده هغه نور ادارو یعنی له تذکیرې نیولې چې دا مشکلات شروع دي تر های سوي پورې. حتی دغه پرون ما یو چا سره خبرې کولې، کور جوړی بیچاره دومره پتنګ سوی دی، ویل ما بد کړي چې زه پښتونخوا نه راغلم دلته، ویل دا مې درېیمه هفته زه ځمه چوکۍ ستا سره انتظار څه وایي، کله راته وایي چې لمونځ ته تللی،
کله راته وایي چې جنازې ته تللی دی، کله راته وایي چې نن صاحب نسته کابل ته تللی ده، وایي لیونی یې کړمه، چې کار شروع کړم او شپږ کسه راته ولاړي. منظور چې ده چې دلته یې خلکو باندې ژوند سخت کړی دی، هغه اسانتیاوې نسته. ولس د مجبور ده نو چې له ننګرهار هم راپاڅېږي، له خوست هم راپاڅېږي، له کندهار هم راپاڅېږي، له بل ځای هم راپاڅېږي او د دې خلکو تر شا ځکه درېږو چې دا خپل حقونه غواړي. پاتې دا خو جبهو مسله د باندې به دوستان بیا خپلې خبرې ولري. دا زما خبرې. بالکل دقیقا. زه په همدا خبر کې خوشحال صاحب غواړم یوه خبره دلته هیوادوالو ته وکړم. ګورئ چې د بدو او د بدترو په منځ کې موږ انتخاب کې باید ډېر حساس اوسېږو. اوس د بدو د بدترو منځ ده دا چې اوس را باندې حاکمان دي، دا بد دي، دا چې په موږ دا کم حالت دی دا بد دي، د دې هیڅ وخت څوک هم صفت نشي کولی. خو که چېرته جګړه رامنځته کېږي دا نو بیا بدتر دی او بدتر حالات له ځان سره مهاجرتونه له ځان سره بدتر حالات. یو نقطه ده، زه یو واخل څه دا زما کمنټ واخله بیا په خبره وکړه. مهرباني. بدتر حالت دا دی چې موږ اقتصاد د صفر وي سره له دې چې ډېر غټ عاید لرو، ټیکسونو باندې اوس خبره کوو. زمونږ خویندې میندې د تعلیم ونه کړي، موږ د رایې حق دی نه، موږ ملي بیرغ دی کوږ یا بیخي نشدي او زمونږ نړیوال حیثیت د صفري. دا بدتر حالت دی. او کنه یو څوک راشي دا مقاومت وکړي د دې حالت د بدلولو کوشش وکړي، دا بدتر حالت دی. مهرباني جبار خیل صاحب تاسې خبره کوم. داسې ده چې بد او بدتر نه جبهه مقاومت د ملي بیرغ مني او نه طالبان مني. او انکار نه دی کړی جبار خیل صاحب. یو منټ انکار یې زه درته پروف کوم، هغه به نه کوي کنه او دونه مهم نه ده خبرې. یو ملي بیرغ ده د شاته د حسیب خان په هغه کې شته ده. دا ملي بیرغ نه مقاومت منه نه طالبان مني، نه په اساسي قانون هغوی په شته قانون کې عمل کوه، نه طالبان اساسي قانون باندې حتی بیلیو لري، باور لري. تر اوسه پورې افغانستان اساسي قانون نه لري. اسې کوم وخت کې درلوده ټوله جبهه تاسو لیدله چې هغې وخت کې سیویلایز و لږ لکه موږ سره ژوند کوو نو لږ مدني سوي وو. دوی به هغه مدنیت کې هم چې ښارونو ته راووتل، کله به دکاندار مړ که، کله به بیرغ خرڅوونکی مړ که، کله به کراچیوان مړ که، شور به جوړ کړی و. هغه ټول تور موټر سیول چې هغه باید مارکیټ ته بیخي راوتي نه وای. دوی به رنګونه ورکړل، عکسونه به یې پرې ولګول، د قندهار نه به یې راوستل بدخشان ته او د لغمان او ننګرهار نه به یې وړل پنجشیر ته به یې نه کړل. تش په دې نوم چې موږ 18 د سنبلې لمانځو. دا ټول هغه خلک دي، دا ټول هغه خلک دي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست هم ورسره و، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ورسره و. په داخل د افغانستان کې چې څومره بهرني سفارتونه او په دې ټولو سفارتونو کې کوم څه ملکي کارکونکي افغانان او هغه ټول د همدې ډلې وو. په د دې ډلې تر ټولو زیات شمیر په دفاع وزارت کې ول چې او په ټولو دفاع وزارت کې تر ټولو مهمه عہدې سوي د همدې ډلې په لاس کې وي. یعنی د ما په وطن کې ډیر غټ غټ قومونه هم دي، ډیر غټ غټ ګوندونه هم پکې شته، مختلف افکار او خلک هم پکې شته، خو جمهوریت یوازې همدوی قبضه کړی و. او دا د ما خبرې نه دي، دا خو ما یو خو دا چې ما هلته ژوند کړی ده او ما ادارو کې لیدلي دي، یا مې دفاع وزارت کې لیدلي، یا مې بهرنیو چارو وزارت کې لیدلي، چې کوم ما خپله شخصي تجربه ده. یو پلان ده، استراتیژي ده د امریکا. د امریکا استراتیژي دا وه چې زه به اقلیتونه راخلمه، په اکثریت به حاکمومه، تر څو دوی ترمنځ نفاقي عامه د انګریزانو پالیسي به ډیوایډ ان رول. منګه په خپل منځونو کې دا رقم قومي تفرقي په وطن کې راته واچولې. دا قومي تفرقي تر دې کچه ورسېدې چې په تلونیوس کې یو ورځ په دې باس روان دی چې من افغان هستم یا نیستم، تو چرا از برای خود افغان میگی. یعنی دا تفرقه په پارلمان ته ویوړه. یعنی ما لپاره دا باس ګټل ضروري دي چې زه افغان یم که نه یم، که دا باس ګټل ضروري دي چې د ما هیواد ولې د پاسپورټ یې سره د نړۍ تر ټولو اخري پاسپورټ ده، ولې ما ته امریکا لکه د نورو نړۍ هیوادونو ته لکه تاسې اوس په جرمني کې امریکا ته بیخي د ارایول ویزا درکوي، ته لاړ شه ډایرکټ امریکا راتلی سي، په ایرپورټ کې درته ویزا درکوي. زه ولې هغه سټیج کې نه یم، زه ولې صنعتي نه یم. ما خلک سیدي ټول تر ننه پورې د ایران په د نیمروز په دښتو کې تر ننه پورې په ایرو کې او د خاورو کې د ما افغانان ورږدي. زه ولې په دې بحث ونه کوم چې زه څنګه د دې جهل نه راووځم، زه څنګه د دې فقر نه راووځم، زه څنګه د دې ملي او نړیوالې انزوا نه راووځم. موږ بحث په شي د امریکایانو پلان کړی و چې دلته به اقلیت راخلي، هغه به په اکثریت باندې حاکمي، او هغه اقلیت چې کم کارونه وکړل په قندهار کې، کم کارونه یې په شمال کې وکړل، کم کارونه یې په پښتني ولایتونو کې وکړل، تاریخ ګواه ده په دې. پوینټ شی ده
اوس موږ څه کوو؟ موږ دا خبره لکه د دې ټیک ټاک په تاریخ څو کاله کېږي زه راغلی یم، هر ورځ کوم، هر وخت کوم. نقطه دا راځي تر منګه دا ټول سټیج سره طالبانو مخالفت سره دا ټول هم جبهه مقاومت ته سپارلې. اوکې ته جګړه کوې، که ته په اروپایي پارلمان کې خبرې کوې تی کوه، که فرانسویانو سره هم خبرې کوې تی کوه، که ایران کې مذاکرات هم ځې ته ځه، موږ ته ناست یو سیالي کوو. ولا پلان کې ګل خان د افغانانو په باره کې بد ویلې، موږ په دې مصروف یو. هسه خر داسې د موږ په تاریخ خبرې کوي. موږ باید خپل ملي مسایل حل کړو. موږ ته خپل تاریخ را پاتې ده، موږ ته خپله جغرافیه را پاتې ده، په نورستان باندې طبي افت راغلی ده. موږ باید دا خپل مسایل حل کړو چې تر څو پورې یو مقتدر د مام پوینټ شه ده. موږ که چېرته خپله فعالیت نه کوو، که چېرته اشرف غني کرارې ناست دي، بابا غوښې ډوډۍ راوړه تیارې هغه د کرارې د فیسبوک پوسټونو راته جمهوریت راولي، خو دا خو نه راځي. که حنیف اتمر ناست او په جګړې باور نه لري او خپل قیام نه رامنځته کوي، کومه مبارزه نه شروع کوي او په موږ باندې راولي، په موږ خو نسي راوستل کېدی. میډیا حنیف اتمر پیژني، نړۍ حنیف اتمر پیژني، د بهرنیو چارو وزیر پاتې سوی، اشرف غني رئیس جمهور پاتې سوی، حامد کرزي رئیس جمهور پاتې سوی، ډاکټر عبدالله رئیس اجرایه پاتې سوی، په سلهاو وزیران تېر سوي. هلته خو بهره میاشت کې 4 وزیران بدلیدل. دا وزیران چیرته ویده دي؟ کله چې دوی ټول ویده دي، دوی سیاسي مبارزه نه کوي، دوی یو مجمع نه رامنځته کوي خپل منځي، دوی یو واحد سیاسي ادرس نه رامنځته کوي، دوی خپله ډیسپورا همغه رقم خوار او شاړه ساتلې ده، دوی نړیوالې میډیا نه پټ دي، نو مجبور ده جبهه مقاومت چې هغه انوالو سي. دا سټیج همغه ته پاتې کېږي. هغه سیسونه زما سره یو 2-3 پوښتنې دي. دا کومې خبرې چې تاسو وکړې په خپل ځای درست دي، خو سوال دا دی چې یو قوم یا یو ډله په هیواد حاکمه وه، اساسي قانون دی پکې جوړېده، ملي سرود دی پکې غږېده، ملي بیرغ دی په ارګ ولاړو، انجونو دی پکې تعلیم کوو، رسمیات دی درلودل، اقتصاد دی روانو. صحیح ده؟ بالکل و. کمې پکې ډېرې وي. دغو نه خو موږ سترګې نشو پټولی چې سره له دې چې موږ وایو چې د جمهوري د غوښونه برخه هماغو سره وه، هماغو سره ملي بیرغ منلی و، اساسي قانون کې تعریف و او هر څه در سره یو ځای منلی، یو انساني ژوند روانو. دا اوس چې کوم حالت دی دا له هغې سره کمپیر کا. یو دویم، په اوسني حالت کې هیڅوک هم یو مزاحمت نه کوي د دې وضعیت د بدلولو، لکه تا چې څنګه ویلې له ولسمشر نیولې تر حنیف اتمر او احمد محمود پورې، هغه یو څوک دی چې سر خوځوي. صحیح ده؟ او اشتباه او غلطي ما هغه څوک کوي چې ګراوند کوي، کار کوي. غلطي خو زه چې تمام ورځ ودیم زه به ست ورانه وکم، خو که زه کار کوم کور کې به یو شی رانه ماتېږي که نه، یو اشتباه به کېږي رانه. اوس خبره دا ده چې دغې خلکو ته که سبا بیا راځي، لکه څنګه چې تېر دفعه یو چانس ترلاسه که سبا بیا چانس ترلاسه کړي، بیا به موږ وایو چې یا دا خو په پښتون ظلم دی، دا اقلیت راغی. حال دا چې قرباني دا ورکوي، وینه خپل همدا تویوي، چپ تی چپ زیمه، د دې ټولو پی آف خو به هغه اخلي که نه، د انسان په توګه فرض که افغانستان ټول اګنور کا، د یو انسان په توګه وګوره، د اکثریت چې موږ ته ورته وایو ټول چپ دي که نه دي، د پریکټیکل کار کې که نه، ښه د اقلیت چې موږ ورته وایو دو پریکټیکل اکټیویټي کوي که نه، خپله وینه تویوي که نه. که سبا راځي یو لنډغري کوي، صحیح ده، په دې جغرافیه کې د هغې حق جوړېږي که نه، ځکه چې ما او تا دا موقع ورکړې. اوس راځو تعریف ته. ته د چی لپاره جګړه کوې؟ فرض مثال موږ اولني مقاومت ته ځو، دې مقاومت ته هم نه ځو، اولني مقاومت ته ځو، سیم سټوري ده، هلته هم طالبان حاکم دي او اوس هم حاکم دي، هلته هم مقاومت اوس هم ده. هغې وخت ته راځو. اوس د تا مبارزه د چی لپاره ده؟ تا مبارزه د قانوني ټولنې لپاره ده. قانون جوړ شو، تا پې باور ولې نه کوو، عمل د پې ولې نه کوو؟ قانون خو تا جوړ کړی. زه خو هغې وخت کې شاید د 5-6 کالو جبار خیل صاحب نن په هند کې قانون جوړ دی 100 کلنه، ولې خلک پې عمل نه کوي؟ ګوره دیر د وایم پوینټ دا په وجه زور یې پې کوي. هلته لا موجوده ده، هلته جوډیشري سیسټم موجود ده، ودې نه که د سترې محکمې ته راکشه په وجه زور دغه خوشحال سادات ورغی، همدغه عکس یې پې وخوړه، توبې پې ویستلې، په وجه زور یې پې عمل. اوکې زه درته یو خبر کوم، دا خپله خبرې ما پوره سیم. زه نه وایم چې طالبان نو پر ضد باندې څوک جګړه کوي زه باید ایثار کړم. دا د هر چا لکه د ازادي د ترلاسه کولو لپاره د هر چا لارې دي. مثلا ځواک صاحب د دوی لاره نه تعقیبوي، یعنې دا معنا نه شوی د ازادي نه خوښېږي، یعنې د بده راځي چې ازادي رامنځته نه، د یو لاره بدله ده، د هغوی یو لاره بدله ده. زه همدغه رقم زه نه وایم چې ته جګړه مه کوه، ځکه چې زه یو ډېر زیات په نن وایلنس انسان یم، زه وایلنس نه خوښوم، نو ته هم جګړه مه کوه.
موږ دلته نه یو راغلي چې موږ هغوی منع کړو چې تاسو جنګ مه کوئ. ځکه ما په خپلو خبرو کې ویل چې دا جنګ طالبانو په خپله په ځان کوي. دا جبهه مقاومت جنگ نه کوي. جبهه مقاومت خو ته ایران ته راغی درته ویل مذاکرات زه یو د افغانستان فرد یم، زه تاجک یم، تا نه صرف د ما فکر بدل ده، زه په یو طریقه افغانستان جوړوم تی په بله جوړه ما هم ځان سره شامل کړه. یا راته پارلمان جوړ کړه، پارلمان کې برخه راکړه، یا راته وزارت راکړه، یا راته ولایتونه مې راکړه، زه مې په خپل ولایت په خپله طریقه جوړ کړم آباد یې کړم. زه قانون ته احترام لرم، زه جغرافیې ته احترام لرم، زه تاشتون ته احترام لرم، زه هر شي ته احترام لرم. درته ویل نه کله که څنګه سنن د کمال سادات غوندې یو لاسپیکر د ما لپاره جوړېږي او راځي تش د ما د بدیو صفتونه راته کوي د پریدم دی په کنه دغه حقوق دی نه در کوم. هغه مجبور د جنګ وکړي، هغه سره خو اپشن نسته. زه نه وایم چې دوی دا جنګ کوي دا دوی لپاره هېڅ لاجیک نسته، هغوی کافي لاجیک لري د دې لپاره. زه خپل هم که سبا زه که جګړه کوم موږ لپاره 2000 دلایل دي. دا نه یو قانون جوړ کړی ده، اخر تر ټولو اخري قانون یې جوړ کړی ده ښځې به په سینګار په واده کې نه کوي. دا اوس دا کم منطق ایجابوي؟ دا په کم دین کې راغلی چې ښځې به سینګار نه کوي؟ دوی د عربانو بیا ګوره په تلونیوس کې نن یو دیني عالم ناست ده د دوی او هغه په تلونیوس کې وایي چې دلته جلیکانې دي، خدا د افغانستان ښځو ته توهین نه ده. خبرو ته یې ګوره، دلته جلیکانې دي هغوی ځانونه سینګاروي تر څو پورې هلکانو ته اشارې وکړي او ځان ته راجلب کړي. دا اوس په خپله ټولنه ملنډې وهل نه دي، دا خپل ټولنې سپکاوی نه ده. جبار خیل صاحب اوس دا یو بل ورور دی هغه جګیږي د خپل دا قدر ته وایم او زه دا درته وایم کله چې د ما بل ورور راجګیږي او د ته په داخلو سوق ورکوي چې تا خو د ما تاریخ هم وشرمه او تا خو د ما ټولنه هم زوال طرف ته ویوړه، تا خو تعلیم هم بند کړی، تا خو د خلکو حقونه هم بند کړي، خرافاتونه د دین جوړ کړی، دین نه د فرهنګ جوړ کړی ده، د پاکستان د بریدونو جواب نه سې ورکوی. منګه په هر یو میاشت کې تر سلو نه ډېر مسافر چې دا ورکیږي په ایران کې، په ترکیه کې ورکیږي، مړه کیږي، د منځه ځي. نو دغه څوک چې ورکوي زه یې څاروم نه. دا که احمد شاه مسعود احمد مسعود ورکوي، که دا سمیع سعادت ورکوي، پرونه پورې مې بد ګڼه. ځکه 15 کاله چې دا لږ وخت نه ده، 15 کاله کې تا کافي زیات هم تا نړۍ هم ولیده، ترکیې ته راغلی، سویډن ته راغلی. ورځه موږ به ویلي چې هغه یو وخت کې چې تا د مذاکراتي ټیم و نو 15 کسان به ول، هغوی به یوازې ترکیه لیدله او یا به اسلام آباد او مسکو لیده. اوس خو تا نیمه کابینه ده، هندوستان ته ځي، ترکیې ته ځي، سویډن ته ځي، د نړۍ اروپایي هېوادونو ته راځي. تا خو دنیا ولیده، ته به کله دا زده کوې چې د انسانان کومې دنیا ته رسېدلي، کوم حالت ته رسېدلي. دا تر اوسه پورې تغییر ځان کې نه راولي. دې نه بعد چې که څوک په زور د دوی نه حکومت نیسي او که څوک یې په رضا نیسي، هغوی په حقه دي. هغوی هېڅ ستونزه نه لري. ستونزه دوی کې ده، دوی ستونزې ایجاد کړي دي. که دوی چېرته د ولس اراده ما درته ویلې، ولس ورته وایي چې ما ته مکتب خلاص کړه، دی ورته نه خلاصوي. ولس ورته وایي چې تا ملایان کله جرم وکړي هغوی ته سزا نشته، خو موږ عام انسانانو جرم وکړه، د ما مخ هم راتوری، په خره مې سپری، د برق شاټونه راکړی. پرون چې وڅوک هغه ته ورته بدتر وی حاکم و، صحیح ده، یو نسبي محکمه، نسبي څارنوال، نسبي تعلیم، نسبي پاسپورت اسپیره بدتر وخت راوړي. د ما مطلب دا و، د ما مطلب اخره خبره کوم، زه بس اخره خبره درنه واخلم، اخره خبره بخښنه غواړم. ما مطلب دا و چې صحیح ده موږ هغه منو چې ته نسبي منو، په راتلونکي کې نور موږ د نسبي نه توبه ده، موږ نور یوه قانوني ټولنه حرکت د یو وخت نه شروع کوي که نه جبار خیل صاحب، نسبي به شروع کوي بیا به پرفیکشنزم ته ځي که نه. ګورئ جبار خیل صاحب ډېر وبخئ، مهرباني. ګورئ باسط صاحب، ولې دغه بحث داسې کوو لکه دا موږ چې د 20 کلن جمهوریت ته نه وو متوجه. زه او ته دا اوس فی الحال د چا پر سر مو چې بحث دی هغه د امریکایانو، د ناټو، د دغه پی آر ټي او نور په زرګونو کم د استخباراتي او غیر استخباراتي په دې ټولو په شتون کې دوی په افغانستان کې دوی په قدرت کې ول. متوجه او دا اوس راغلي دوی ته جواز قدرت چا ورکړ. ګوره ودرې زه دا خبره خلاصه کړم، زه د نه په دوی در سره نه غږېږم، اول غواړم په دغه نورو خلکو درته وغږېږم. امریکا افغانستان ته دې ته نو راغلی چې هلته تا ته ملت جوړونه وکړي. همدغه حقیقت د خپله د جو بایډن خبره ده، موږ خو دلته ملت جوړونې ته نه راغلي. د دوی خپل اهداف و په افغانستان کې چې دوی راغلل، ټوله نړۍ ورسره راغلې وه، افغانستان یې درته په دغه لیول که. اوس په هغه وخت کې هم د دغه خلکې چې د نن د مقاومت له ادرسه غږېږي، د نورو جبهو د ادرسه غږېږي، د دوی ټول کمال چې و. اوس نو ته فکر وکړه چې په افغانستان کې دوی د پاکستان په څېر یا د یو بل استخباراتي ډلې له ادرسه په افغانستان کې رادننه کېږي. دا پوهېږي د دوی مثال د چا ده؟ لکه د مسعود، رباني، حکمتیار او د دې نورو.
یوازې ورانه افغانستان ته راولي. دا د تهداب د څوک د چینک دی وسړی ما سره لکه سوال ساده دی. دا خو در سره دوه بلاوي دي. درته دوی داسې داسې به فرض کو یو دوه اژدهاوي دي، دوه بلاوي دي په افغانستان راځي. هغه د یو زهر کم دی، د یو ډیر دی. په یو کې ته تعلیم کولی شي، رسمیات لرلی شي، بیرغ د ملي ولاړو 20 کاله چې ته ورته وایې چې هر چا چې راوړه خو ملي بیرغ دی ولاړو، سرود دی په پښتو ژبه او افغان دی په تذکره کې لیکل شوی. صحیح ده. دا بله بلا له هغه نه قویتر راغله، هر څه درته صفر کړ. صحیح ده. د انسان په توګه ته به کوم یو پریفر کوي؟ اوس ګوره زه اکټیب لګ ماته واخ راکړه باسه ست بخنه واړم. ګوره کا دا زمونږ خبرې په دې معنی نه دي چې موږ د طالب ملاتړ یو یا د فکر یو. صحیح ده. دا خبره ته مخکنه نه سوالونه حل او خدای دې ګوره افغانستان او اساسي قانون یو ملي بیرغ او دا خلکم په واکي او منګم په واکي. مګر په دې باندې خبره وکړو چې تاسو ماته له ډاکټر عبد الله نه چې دوی د سر سړی و ته راسي قوای مرکز پورې چې هغه د خکاتلو چکیو یو کس وخت چې د افغانستان تذکره یې خېسي الکترونیک او افغاني پکې لیکلې دوی یو درته ونه منله. امغه وزیران چې په امغه وخت کې ول امداو دي خوشحال سره ما ته معلوم دي زه مشران درته یو درته خیبه تاسو مو خېسي مشران ګوره زه ته خبر او کوم خو مشران چې پاسپورتونه په زړو تذکرو جوړ او هغه ایکسپایر کېدلې هغه مکلف ول چې برقي تذکره هغه سوي او ډیرو تاجکو او کڅ کم مشخص کسان یاد بیل خبره مشران زیادوم زي مشران کته خلک خو کته سي دا اوس د سایت ډیټابیس وګوري د تاجکو تذکری په فیصدي کې د نور قومونو ډیری د برقي تذکرو یعنی موږ د قوم لاغي باندې دغه بیل کیسه ده جمیل باسي سه چې موږ د قوم خپل ځان لري نه کو د تاجکو کیسه بیل ده کیسه ولې بیل ده زه درته وسوایم کنه ست پختون ز پختون خپل میرمن نه بوزو سي الته الکترونیک تذکره خپل ولې چې الته عکس اخلي دا از موستا ګونه ده دا چې تاجکی بوزي عکس اخلي الکترونیک تذکره لري هغه بیل اوس خو تا ویل نه اخلي او مشرانو خبره کوم ما په مشرانو خبره درته کړی ده اماغه مشران چې ته یادای دوی په مهمو غونډو کې د افغانستان ملي سرود نه غږاوه اماغه مشران یې ته یادای ته پنځیر د بنوتلې چې تاسو به ترسو تذکره نه وا ته به پیژاندل نه پرې خودل نه یا به واسطه نه وا کنه دینم تیری دا خو پروپاګاندا و نه زه د کابل يم زه په کابل کې اوسېدلم مال ته 10 کال خبري لیکلې زه په پټولو ولایتونو ګرځېدلم زه پنځیر ته تللم زه پروان ته تللم زه سیاحت د درونټې په چک پوینټ او د پنځیر په چک پوینټ کې چې زه ما هیڅ فرق نه دیس کړه نه تا باندې کړه زه یو ځل نه زه لاس دلیت تللم حتی د څه وخت کې چې ما سره په کیمرامین نه کیمرې او شینو بدر سره ولاغې لپاره دا مې د حتی وی خوشحال سه زه نه پوهیږم چې دا باس ولې موږ په دغه ځای کې کوو په دغه موضوع باندې ما درته مخکې باسط صاحب ته ولې متوجه کېږي نه زه یو نقطې ته غواړم تا پام راواړم تیر جمهوریت کې چې دوی کله په قدرت کې ول 50% تا سره زمانم چې 50% دوی په قدرت کې او 50% نور پښتانه په هغه وخت کې په افغانستان کې څوک ولته خبري امریکا ټول اروپا ناټو دا ټول په افغانستان کې ول زه درته وایم چې دا بیا ځل په افغانستان کې د دوی قدرت راځي په والله په بالله کې د امریکایانو د نړۍ پښتون کې دا ځل راسي ځکه نړۍ پتا کې نور انټرسټډ نه ده دا ځل چې دوی راځي اګزیکټلی اقا د پلار او د خپل کاکاګانو په څیر دا ځل درته راځي له پاکستان نه بلی ګوري من خو د بخنه معلم خبره کې درالوي او پریډکشن څه دا یو خبره زه کوم جواب هغه بیا ظلم شروع کو زواک سره دا څه به چپا کوي خلک ګوري من پراتون کی خبره کوم سکی کدا من دا کم نظر ستل لري حسیب خان چې د پلار او د نیکه تاریخ بژوندې کې او دوی به قتل عام کې او د جلیکانو نه بسینی پری کې او د لکانو نه بغونه پری کې سپته لګي کدا تا د خبره برعکس وسی بیا شي او دا اساسي قانون هم باور پیدا کی دا په ازادي هم باور پیدا کی دا د قومي تعصب هم پکې د منځلار شي مهرباني کله چې طالب راغی په لومړی کې خو په اول ورځو کې خونځو نه تړل په هنتونه هر څوک یو نورمال حالت ما د زینو ملګرو سره خبرې کولې والله قدر ته درو دغه ځکه دغه لایب از ما ورور ګوري ما ته مې ورور ویلې وسړه وای دا طالبان ډیر بدل سوي دا خو هغه طالبان نه دي چې کوم زور سره وې ساتو یو یاره مو د دوی نه دا پیږي ما ورته څه ویلې ما په لا اله الا الله محمد رسول الله دا بدانن ورځ سمي ځکه چې دا حالات د سیدي مجبور دي ورو دوی خپل هغه اصلي مفکورې ته راځي دوی اصلي مفکوره هم دغه ده چې بیرغ نه مکتب نه پوهنتون دا د دوی په هغه فکری مکتب کې ده اوس نو جبار خیل صاحب ته وایم ته د مقاومت لډل نه
چې د دوی د ټول هغه پلار او نیکو کاکا او ماما او شاوخوا دا نور چې په څومره احزاب په افغانستان کې د دوی تاریخ ته نه دی لوستلی. دوی په افغانستان کې څه ونه کړل. دوی راځي محمد ډله کې ملا صالح وو ځواک صاحب اوله دوره کې ماشوم وو نو دغه اکټیو دا ځل دوی بیا راشي ګوري چې دا ځل دوی بیا راشي. زه درته وایم کنه که د امریکا پښتون کې راځي یقین په خدای او که دغه مرزه موږ به ورخطا نه یي. دلیل بچي چې نړۍ به په دې موضوع کې خکېلي یو احساس بدای چې ولا نړۍ موږ ته ګوري. ظلم به په دې اندازه زیاتې به په دې اندازه نه کیږي. خو دا ځل چې دا د پاکستان لدرسه دوی وسله اخلي دوی افغانستان ته فکر وکړه دن نسول. په افغانستان کې چې دا کم حالت رامنځته کیږي دقیقاً زه درته وایم دا چې دا ځل جمهوریت افغانستان ته راغی د دې راتګ خو ډېرې ما ته تا د سترګو په وړاندې اوس وه سړی خو ولسمشر کرزي دوره موږ ته رایاده ده چې په کوم ډول دی ولسمشر سو د انتقال دوره مو ورته پیاده ده. بیا دوه دورې نورې موږ ته پیادې بیا د ولسمشر غني انتخابات هم موږ ولیدل کنه په کوم ډول انتخابات وسل. خبره په دې کې چې د ټولې نړۍ پښتون کې دغه ګډوډیانې وي. فکر وکړه چې د دې ولس په منځ کې دا دوه قوم سره یو بل سره مخامخ سول. یو بل متیار د څه ونه کړل. دا ګورئ دلته موږ څو حالتونه لرو په تاریخ کې. کله چې ته د امیر حبیب الله کلکاني وخت ګورې او لکه د هغه خپله مبارزه نه درته ښیم د هغه نه وروسته درته ښیم. کله چې د امیر حبیب الله کلکاني د منځه وړلو وخت راغی افغانستان خو هېڅ د منځه رانړه. نادر خان یې راواخیسته هغه راوا یې هم نه اخیسته بلکې ځان یې راواخیسته پاچا یې کړ. بیا د هغه نه وروسته یې زوی راغی ظاهر شاه افغانستان ټول د غازی امان الله خان خوبونه ظاهر شاه په عمل کې ثابت کړل تعبیر یې کړل. د کلکاني پر ضد ملي قیام سوی و د غازی امان الله خان پر ضد ملي قیام سوی و. ملي قیام سه د هر حکومت پر ضد وسو او حکومت نه پاتې کیږي او افغانستان پکې د منځني زیبر کې ژوندې کیږي پر ضد دې چې د منځ لارسیا پکې ژوندې کیږي ریوایو سیستم ته ځي. یو بل پوینټ دا خلک مخکې ویل کنه چې دلته اروپا وا دلته امریکا وا دلته نړۍ وا او ټوله دنیا وا او دغه رقم حالت و. اوس دلته نقطه څه ده څو حالت رامنځته کېدای شي. طالبانو سره جګړه شدت ته ځي. دا خو زه دغه لایف دی نه ښیي. دا دلته زه درته وایم چې دا جګړه شدت ته ځي. خو زه درته هغه اخري ورځ وایم په اخر ورځ به څه کېږي. طالبان به مجبورېږي سره د هر جبهې کاغه نن یو جبهه را کسبات وکیږي او لس کېږي دغه ټولې جبهې به راټولېږي یوې نتیجې ته به رسېږي. لکه څنګه چې حکمت د کورنیو جګړو پر وخت کې مجاهدین ورسېدل په یو ودرېږه تا خو زه دا نه وایم چې بیا وروسته هغه ښه حکومت راځي که خراب خو دې حالت ته به رسېږي. خو یې ووایه که نه وسړی داسې ښه دي وویلې اوس ته موږ ته دا وایه چې څنګه دوی هغه په تېر ځل کې دوی څنګه نتیجې ته ورسېدل حکمتیار دوستم رباني څنګه نتیجې ته ورسېدل. اوس راځو د هغې دلته یو مستحکم نظام و هغه ولاړل پاکستان ته شروع وکړه د بیخي کم عمر نه او یو ورځ ټولې مسلې تیرې شو بیا واک دو سره وکنه دغه جبار خیل شروعات وشو او مشاور څوک بیا هغه وخت نه دا وایي چې شروعات وشو دا شی به چینج کیږي که شروعات وشو. نه دا خبره کوم زه پوښتنه کوم جنگ سره جنگ مچ د ورځې سل بچی زیږي. افغانستان کې خلک سیدي ګوره افغانستان کې خلک سیدي اول خو ټول خلک دا اوس هم د درې واړه تاسو نه سي تاسو په کور کې به اوس هم یا کلشینکوپ یا بټیټي تفنګ چي. د افغانستان د سکور نه سره سیا وصل نه لري. اول تر ټولو مهم دا چې تاسو باید افغانستان وپېژنئ سیاسي رقم جغرافیه او خلک یې څنګه دي. الته سه د 2 سپیانو جنگي 200 انسانان ریلیکس د چیلنګ لپاره راځي قراري موډ جوړولو لپاره راځي سیل کوي چې دا 2 سپیان څنګه یو بل چیرې کوي. 2000 کانو جنگ ته 2000 نفر ناشتي 2 سپیانو جنگ ته 2000 نفر ناشتي مرزانو جنگ ته دوی راټولي بیا چې د انسانانو جنگي تی بیا سیل کوي سره رقم هغه د پیلوټ په قصه کې ته ټولینګ راوته او جلال آباد ښار ته منډه مستقیم ته پیلوټ یاد نه د سایکالوجي د افغانانو سایکالوجي باید موږ پیژنو. افغانان سیدي عموما جنگ خوښوي. هغه ټیک ټاک کې چې جنگي الته 3000 نفر هم پیدا کوي سي په کم کې سی ریلیکس خبرې کیږي هغه کې یا 15 نفر ناشتي یا 14 نفر ناشتي هغه هم د یو بل نزياتي بورسي داتي زی خو جنگ ته ټول ناشتي دا سایکالوجي د افغانانو. اوس پوینټ شه دا
د نبی علیه السلام تاریخ هم سی وګوري، کته د بھگت سنگھ تاریخ هم وګوري، او کته د رنجیت سنگھ تاریخ هم وګوري، کته د هر حتی د افغانستان د شاهانو پخوانی تاریخونه هم وګوري، د همدې حکمتیار تاریخ، د رباني تاریخ، دوی پېښور ته لاړل، خلکو په خوله باندې پیاز هم نه خوړاول ورځو کې. دوی لاړل د رباني حکمتیار ته دا خبرې سری زیری کتاب نه کوم، البته زیری خېټې نه کوم. رباني حکمتیار ته په پېښور کې مشوره ورکړه، د ما تا خو مازیرینو د موږ په خبره څوک باور کوي چې موږ جنګ وکړو، او ورته دا د پټي سر ده، ته یوازې اقدام شروع که موږ به د پاکستان مرسته واخلو، یو ټکه پوکه به شروع کړو، ته بیا ګوره وروسته وګوره چې شی رامنځته شول. موږ تاسو ته په ښکاره دا هم لیدل چې شی رامنځته شو. نو د جګړې اول پیل یې دا هغه ضروري په جنګ کې چې پیل یې وسو، دا اور بیا ته ګوره. ما لږ مخکې تراب صاحب دا شعر دغه یو بند مې درته ویلې چې جنګ ما د مچ د ورځې سل بچي زیږوي. جنګ بیا افغانانو کې د سلو په ځای زر بچي زیږوي. افغانانو خو تمدې ته ناستي چې مودا جنګ وکړي. بیا د موږ افغانان چې دي لکه طالبان یا لکه داعشیان، دوی دا جنګ د دې لپاره نه کوي چې زه به یو د ما پاسپورت باید عزت پیدا کړي، زه باید یو قانوني ټولنه ولرم، د ما نجونې باید زده کړي وکړي، زه باید پارک ولرم، زه پوخ سړک ولرم، زه باید پخه بنګله ولرم. دې لپاره جنګ نه کوي. جنګ صرف انجوایمنټ لپاره کوي. پلان کې جنګ کړی زم جنګ ته ځم، غنیمت لپاره کوي، ځکه د ساتیري لپاره بل شي نه لري، هغه جنګ کوي. دوی خو علم او پوهه او منطق او دا شیونه خو لوستي نه دي، د ټولنو په قوانینو نه پوهېږي، نو د خاص د ساتیري لپاره هم خلک نور جنګ شروع کوي. نو دا جنګ رامنځته کېږي. څو نقطې دي. اخره کې بیا د مجاهدینو غوندې په یو حکومت باندې صلاح کوي، یا خو به دوی مکمل د منځه وړي، ځکه دوی بیا تښتي. ځکه جنګ به تر دې کچې زورور سي چې په راتلونکي کې به استخباراتي ډلې لا زیاتې سي، د استخباراتو لخوا به تمویل او تجهیز لا زیات سي. او د پاکستان خو ما په خپلو خبرو کې اول درته ویلې چې د پاکستان پلان د طالبان د منځه ویسي، داسې د هغوی د څه لپاره د منځه وړي، هغه به بیا د عیسی مشرانو نه وروسته واورو، خپله بیا وایي. هغوی دونه احمقان دي، ټول خپل پلانونه وروسته خپله درته افشا کوي. دا خو فی الحال د هغوی پلان هم داسې دوی د منځه لاړ سي. نو چې کله دوی د منځه وړل غواړي، یو شی پوښتنه زه غواړم دلته خوشحال صاحب ډېر وبخښي، دا اګزیکټلی دا بحث مو اوږد شو. دغه پوښتنه مشخص زه له باسط صاحب او له جواهرخیل صاحب نه کوم. ولې د باسط صاحب نه ځکه کوم چې دی نه دغه کېدلی، د جواهرخیل صاحب له دغې خبرې سره ته اوکې چې دی وایي چې پاکستان به بیرته د طالبانو د ړنګولو لپاره دوی لاس په کار کېږي او طالبان به له منځه بیایي. زه په دې باندې پوره خبره نشم کولای، ځکه دا زما له فهم نه بیرون خبره ده. ځکه چې یو څوک 20 کاله په یو چا انویسټمنټ وکړي، یو 20 کاله هغه ټرین کړي، رای وړي، په واک کړي، هغه بیا 15 کالو کې بیرته چینج شي، دومره ژورې اړیکې دومره زر خراب شي. زه د جواهرخیل صاحب دا خبره نه اګري کوم. خو که چېرته هغو ته دستور د نوي چینجز ورشي، بیا هغو خو کنټرکټ اخیستلو کې تکړه خلک دي، پوهېږي په دې باندې. دلته خو ګورئ موږ 20 کاله اوس یې پروپاګنډا وبولئ، ځکه چې دا بحث دغه چې یو شي ته غلط وي، یو به صحیح یو به غلط وي، په دوه شیانو کې دواړه صحیح نه. اوس نو جواهرخیل صاحب ته وایي، ته وایې که نه چې طالب د ړنګولو لپاره پاکستان په خپله لاس په کار سوی، دوی به بیا خپلې برنامې او پلانونه وروسته درته وایي. یو ځل دا ادعا ته کوي چې طالب د پاکستان غلام دی، دا د هغو اجیر دی، بیا په عین حال کې بله کانټرډکټري خبره دا کوي ورپسې چې نه اوس یې بیرته له منځه بیایي. اوس دې دواړو کې کوم یو یې موږ ومنو؟ ځکه دا خو په میډیا کې دا خبره ما هم کړې چې په فکري لحاظ باندې طالب د پنجاب ته ډېر ګټور تمامېږي دغه حالت کې چې دا اوس په افغانستان کې دوی په کومو برنامو روان دي. ځکه دغه یو یې د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یو په نظر کې نه ساتي، هر یو یې دغه کار چې د دوی هر یو عمل ته ګوري دا د پاکستان په ګټه باندې ده. خو اوس دلته چې بیرته له منځه بیایي، د دې تر شا فلسفه څه ده چې هم ډایرکټر یې د فلم یې اکټر یو ځل په بدماش پې وهي، بیا بیرته بدماش ته وایي چې اکټر وهه، او موږ د پکې ګډوډ کړو چې اوس دې کې اکټر څوک سو بدماش څوک سو. مهرباني زبردسته پښتنه ده، یعنی د دې لایف تر ټولو بهترینه پښتنه ده. هیله داره چې لنډ ځواب ورکړي. دا هیله مه کوه، زه ځکه کوم چې وخت کم ده او باید خپرونه په وخت راټوله کړو. صحیح ده، بالکل ګپ مې لګاو. دا اول خو دا په دې کې شک نشته، اول باید موږ افغانستان ته وګورو او بیا د پاکستان پالیسي ته وګورو، د فوجانو پالیسي ته وګورو، ځکه اسټابلیشمنټ کوم پالیسیان جوړي د افغانستان لپاره هغې ته وګورو. د پاکستان پلان څه ده؟ هغه د افغانستان ډي سټیبلایز کول دي. ښه غوږ ونیسئ، ډي سټیبلایز کولو لپاره دوی کله حکمتیار روزه او ملاتړ یې کوو، کله د رباني ملاتړ کوو، کله د دوستم ملاتړ کوو، کله د طالبانو ملاتړ کوو،
د هر چا ملاتړ دوی کړی. دوی د دې لپاره نه ده کړی چې ته د ما په خوښه هلته حکومت جوړ کا. دا یو ډیر غلط تصور دی منګه چې موږ د دې لپاره روزو چې هلته ما په خوښه حکومت جوړ کړي. دا هغوی یوازې فکر ده، دا پریکټیکل نه ده. دا شی پاکستان طالبان د دې لپاره روزل چې افغانستان ډي سټیبلایز کی. زه یوه ساده نمونه درته وایم. په لغمان کې د اوبو بند جوړیږي، بند ته طالبان بم دي. انجینران سروې کوله، هندي انجینران کونړ ته لاړه سروې په جمهوریت کې کوله، هغه ټول انجینران همدې طالبانو وسوځول. دې ته وایي ډي سټیبلایز کول د یوې ټولنې. چې ته هلته بند جوړولو ته نه پرېږدي نو خلک برېښنا نه لري. چې کله خلک برېښنا نه لري نو هغه فابریکه نسي جوړوی، هغه تلویزیون نسي کتی، هغه چاپي رسنۍ نسي رامنځته کوی. د برخو تاسو ګټې اوس څه به د برخ ګټې درته بیانوم. مطلب مې دا ده چې طالبان په دې خاطر نه روزل چې ته هلته پاکستان بیرغ د افغانستان په ارګ راته راځوړن کا. نه، ته زه هلته بم الوځی، د افغانستان انجینر مړ کوې که نه، همدا خو ما په کار ده. ته د افغانستان کمانډو وژنې، همدا خو ما په کار ده. ته د افغانستان یو سیاسي چارو شنونکی وژنې، همدا خو ما په کار ده. دا ټولنه ډي سټیبلایز کا، بې ثباته کا. چې کله ټولنه بې ثباته کړه خپل هدف ته ورسېده. هدف یې څه شی ده؟ د افغانستان ټولنه باید جاهلۍ بې سوادۍ. هدف یې تر د افغانستان په غزني کې مې تېره ورځ هم دا خبره وکړه چې 200 نه زیات ښوونځي طالبانو سوځولي په جمهوریت کې، یوازې په غزني کې. ته اوس حسابه وه حکومت به هلته مکتب جوړ کړه، هغوی به وسوځو. په د اشرف غني د کوم هغه د ولسوالۍ د باندې نوم چارخ ته کوم ځای ده فکر کوم، د لوګر په کومه ولسوالۍ کې چې اشرف غني پیدا شوی ده، په همغه ولسوالۍ کې حکومت هلته مکتب جوړ کړی ده. طالبانو هغه نه پوسته ځان ته لپاره جوړه کړې وه، څنګه یې ځان ته جوړ کړی و. ښه چې د یوې مطلب مې شی ده، دا خبرې رانه اوږدې نیسي. د پاکستان اوورال مقصد دا ده چې د افغانستان ټولنه ډي سټیبلایز کړي، بې ثباته کړي. سیاسي بې ثباتي پکې شته، ټولنیزه بې ثباتي پکې شته. په ترو باندې ډي سټیبلایز کړي دا خبره د حکمتیار په ترو، د طالبانو په ترو، د احمد شاه مسعود په ترو، د دوستم په ترو، د ټولو هغه جبهاتو او جنګي ډلو په ترو باندې چې پاکستان نه اوبس کړي دي، د هغوی نه وسله اخیستې ده، هلته ژوند کړی ده او د هغوی امر یې منلی افغانستان ته راغلي دي. بم یې ځان سره راوړی ده، تخریب فکر یې ځان سره راوړی یعنی ته اوس ولې دوی دا پښتنې یو برخه سوه. اوس جواب ته راځم، ولې دوی د منځه وړي اوس طالبان اوس وخت کې په نسبي ډول هغوی داسې فکر کوي چې دا سټیبلایز سوې ده. څنګه سټیبلایز سوې؟ چې دلته ټي ټي پي ده او دوی د ما لپاره سرددر جوړ سوی. بلوچستان کې چې دلته ما باندې برید وکړي بلوچان، هغه ځي افغانستان کې پټ سي، نو زه بیرته نسم پیدا کوي. دوی ما سره همکاري نه کوي. ګوره مې منئ، زه نه وایم دا ما خبرې حتما ومنئ، د ما نظر تر ټولو صحیح ده، دا نه ده صحیح. مې منئ، خو زه درته یوازې د معلوماتو لپاره دا وایم. د طالبانو په دا اوس وخت کې چې کوم سنټرلایز حکومت ده، دا سنټرلایز حکومت سره د طالبانو لپاره د منلو وړ نه ده. هغه کوم رقم ویره چې ته لري، پاکستان همغه غواړي که نه چې په شمال کې د یو حاکمي، په جنوب کې د بل حاکمي، په مشرق کې د بل حاکمي، افغانستان د ډي سنټرلایزي او هر سړی د ملوک طایفي رامنځته کړي. طالبانو په شتون کې دا ناممکنه ده د هغوی لپاره. دا باید د منځه لاړ شي چې هغه ملوک طایفي رامنځته شي. هغوی د دې لپاره دا جبهې روزي چې تر څو پورې ملوک طایفي. ګورئ یو خو دا ده چې پاکستان نه امریکا ده او نه دا کوم داسې هېواد ده چې ته اوس ته خبر یې په پاکستان کې دا اوس د یو نوی ټویټ مې د هغه ولوسته، نوم ورته له هیره وته. هغه لیکلي چې په پاکستان کې یو عام انسان له $3 کم دی ورځې ګټي. فوج یې نه ګټي، زه په فوج خبرې کوم. ودرې زه درته وایم د پاکستان حکومت فی الحال څومره قرضدار دی، په دې باندې ته خبر یې؟ هغه قرضداري پاکستان د منځه نه وړي که نه، همدا خو زموږ ستونزه ده. اوس درته اوس وایم دا دلایل درته وایم چې د یو هېواد د خپل د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره باید کومې لارې خپلې کړي. همدغه حال کې دی په ګاونډ کې په افغانستان کې د پروژې د پاسه پروژه. اوس نو دلته دوه خبرې دي، یا خو دغه پروژې چې یو ځل مجاهد درته راولي، بیا په طالب راولي، بیا د طالب د پاسه بیا مجاهد راولي، نن د طالب راوست او